دوستانو طالب سره په بدکارۍ تورن مفتي عزیز الرحمن ونیول شو. پولیس وايي لاهور کې د خپل شاګرد سره په بدکارۍ تورن شوی دینی عالم مفتي عزیز الرحمن او د هغو زوی نیولې دی. د لاهور د شمالي 13 هفته د سوات یو اوسیدونکو دینی طالب صابر شاه په درخواست پولیس د مفتي عزیز الرحمن په ضد د بدکارۍ مقدمه درج کړې ده. په دغه مقدمه کې 15 کلن ځوان صابر شاه په نوموړي مفتي هغه سره د بدکارۍ تور لګولې دی. مقدمه درج کېدو نه وروسته مفتي عزیز الرحمن د لاهور نه میوالي ته تښتېدلی او د اتوار په ورځ یې د لاهور پولیسو یو مشر ډي آی جي سید امین بخاري ویلي چې د عزیز الرحمن او د هغه زوی د میوالي سیمې څخه نیولې دی. د لاهور د جامع اسلامي مدرسې د وتلي مفتي او د جمعیت علماء ګوند سیمې بیز مشر او یا کلن مفتي عزیز الرحمن د یو ویډیو مخې ته راغلی و چې پکې هغه د یو ځوان سره الک سره بدکاري کوي. دغه ویډیو مخې ته راتلو وروسته مفتي عزیز الرحمن دریځ خپل کړی و چې هغه خپل هوش کې بدکاري نه ده کړې بلکې نشه ورکړې شوې وه او له نشې ورکولو وروسته ترې دغه ویډیو جوړه کړې شوې ده. خو دا رسوایي ښکاره شوه. د سوات سیمې سره تړاو لرونکي دیني طالب صابر شاه پولیسو ته ویلي وو چې مفتي به د هرې جمعې په ورځ د هغه سره بدکاري کوله. نوموړی طالب په درجه مقدمه کې ویلي دي چې هغه په کال 2014 کې د لاهور په جامع اسلامیه مدرسه کې د زده کړو دپاره داخله اخیستې وه. هغه وایي دغلته د زده کړو په مهال پرې د مدرسې نګران مفتي عزیز الرحمن تور لګولی و چې ازموینه کې یې د ځان پر ځای بل هلک کېنولی و او بیا یې د دې تور په اساس تر 3 کالو د وفاق المدارس د امتحانونو ورکولو دپاره نااهل ګرځولی و. صابر شاه نومې دغه زلمی پولیسو ویلي دي کله چې مفتي عزیز الرحمن ته د ډېرې مینت زارۍ وکړې چې باید هغه ته د امتحانو اجازت ورکړي چې د دې بدل کې د بدکارۍ غوښتنه وکړه او دغسې هغه مفتي سره بدکاري کولو ته اړ شو. په ټولنیزو رسنیو د بدکارۍ د ویډیو مخې ته د راتلو نه وروسته مفتي عزیز الرحمن یو د سپیناوي ویډیو هم په رسنیو خپره کړې وه او په دې ویډیو هغه د دې خبرو نه انکار نه دی کړی چې ګینې د مدرسې د طالب سره یې بدکاري نه ده کړې. خو دغه مفتي وایي چې دا یو زړه ویډیو ده او دا چې د بدکارۍ د عمل یې خپل هوش کې نه دی کړی. مفتي عزیز الرحمن وایي یا د مدرسې نه د هغه د ویستلو لپاره د سازش په توګه هغه ته نشه ورکړې شوې وه او بیا یې ترې دا ویډیو جوړه کړې ده. خو صابر شاه نومې طالب وایي چې د هغه سره د مفتي 15 ټلیفون نمبر او ریکارډ هم شته او د مقدمې درج کولو سره یې دغه ریکارډ هم پولیسو ته سپارلی دی. ملګرو دا وه د نن تازه ویډیو چې تاسو سره مې شریکه کړه. امید لرم چې خوښه شوې به مې وي او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د ټلۍ د نشان ووهئ چې تاسو ته داسې هر معلومات ډېر په اسانه در ورسي او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.